ملګرو که تاسو د یو انسان نه ډیر زیات تنګ شوي یې دې د نه قلاریږي او انتهایی تاسو په پریشانۍ کې مبتلا کړي یې نو صرف دا یو اسانه شانتي وظیفه وکړئ که نه انشاءالله دغه انسان نه به الله رب العزت تاسو ته نجات درکړي دغه انسان نه به الله رب العزت زر تر زره تاسو خلاص کړي زما عزتمندو او دا وظیفه مجربه ده تجربه شوی وظیفه ده زما عزتمندو ډیرو خلکو ته الله رب العزت د ډیرو ظالمانو نه نجات ورکړی دی نو که تاسو هم د چا نه تنګ یئ دا وظیفه شروع کوي صرف یو څلوېښت ورځې دا وظیفه وکړئ که نه چې هر قسمه انسانان هر قسمه ظالمان هغوی نه به الله تعالی تاسو ته نجات درکوي هغوی نه به الله رب العزت تاسو زر تر زره خلاص کړي صحیح شوه جي نو وظیفه درته درښیم خو د وظیفې نه مخکې اول درته اجازه درکوم ځکه چې اکثر خلک بیا اجازې غواړي نو ټولو ته مکمل اجازه ده چې څوک هم دا ویډیو ګوري ټولو ته مکمل اجازه ده خو که تاسو غواړئ چې موږ ته د خصوصي او سپیشل اجازه ملو شي نو په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ او زما د آی ډي هم ځان سره فالو کړئ که تاسو نه وي فالو کړي نو د دې نه به انشاءالله تاسو ته مختلف قسمه وظایف او ضروري مسایل هم انشاءالله ملاویږي صحیح شوه جي نو د آی ډي هم ځان سره فالو کړئ صحیح شوه که تاسو نه وي فالو کړي نو راځو وظیفې طرف ته چې وظیفه کومه ده او څنګه طریقې کار دی د ټول ته تاسو غوږ کېږدئ نو وظیفه چې ده په قرآن پاک کې یو وړوکې صورت دی د ټول نه وړوکې صورت سورة الکوثر د دې صورت وظیفه کول دی نو د دې ترتیب څنګه دی تاسو به داسې وکئ چې یو پیره به تاسو ووایئ یو وارې به تاسو ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر دا دوه آیاتونه چې دي دا به تاسو صرف یو پیره ووایئ او دا اخیری آیات چې دی ان شانئک هو الابتر دا آیات به بیا تاسو سل پیرې ووایئ سو وارې به تاسو دا آیت کریمه ووایئ دا اخیری آیات ان شانئک هو الابتر چې کله سل پیرې برابر شي نو بس بیا به یو پیره درود شریف ووایئ او چې چا نه بیا تاسو تنګ یئ که نه د هغې نامې به واخلئ چې الله تعالی پلانکې انسان نه ماته نجات راکړي اوس که ډېرو انسانانو نه تاسو تنګ یئ که نه بس چې څنګه دا وظیفه تاسو وکئ ورپسې به یو پیره درود شریف ووایئ او بیا به د ټولو نامې واخلئ چې الله تعالی پلانکې انسان د شر نه ماته نجات راکړي یا الله تعالی پلانکې انسان نه ما خلاص کړي نو دا وظیفه چې تاسو جاري ساتئ که نه یو څلوېښت ورځې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ نو ان شاء الله زر تر زر به الله رب العزت د ټولو خلکو نه تاسو ته نجات درکړي چې کومو خلکو نه تاسو تنګ یئ که نه تنګ یې لته راغلي یئ تیغ ته یې راوست یئ نو بس دا وظیفه تاسو وکئ که نه ان شاء الله رب العزت به تاسو ته نجات درکړي دغه خلکو نه به الله تعالی تاسو مکمل خلاص کړي ښه اوس دا وظیفه به تاسو څه ټایم کې کوئ نو د دې څه مخصوص وخت نشته دی چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي کم ټایم تاسو ته آسان وي کم ټایم کې تاسو بالکل فارغه یئ بس دا وظیفه هغه ټایم کې کولی شئ صحیح شوه جي نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پیښ شوي یئ که بیا هم پکې څه خبره یي څه تپوس یي کمنټ کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو پې پوه کړم خو په دې وظیفې باندې په خپل هم عمل وکئ په خپل هم دا شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان